د دې خبرو نه اتر ورځې پس هغه پطرس، یوحنا او یعقوب د ځان سره کړل او د دعا دپاره غره ته لاړل. هر کله چې هغه دعا کوله نو د هغه شکل بدل شو او د هغه جامې برېښېدونکې سپینې شوې. نو ناګهانه هغې دوه سړي ولیدل چې موسی او الیاس وو چې د هغه سره خبرې کولې. هغې په جلال کې ښکاره شول او د هغه د مرګ په هکله خبرې وکړې چې په یروشلم کې پوره کېدونکې وې. په دې وخت کې پطرس او د هغه ملګري په ښه خوب ورغلي وو، خو هر کله چې هغې بیدار شول نو هغې د ده جلال ولیده او هغه دوه سړي یې هم ورسره ولاړ ولیدل. او کله چې هغې د عیسی نه رخصتېدل نو پطرس عیسی ته وویل چې مالکه، زمونږ دپاره دلته پاتې کېدل ښه دي. موږ پرېږده چې 3 جونګړې جوړې کړو، یوه ستا دپاره، یوه د موسی دپاره او یوه د الیاس دپاره. خو هغه نه پوهېده چې څه ویل. هغه لا دا خبرې کولې چې یوه وریځ راخوره شوه او په هغې یې سوری وکړ. هغې ویرېدل څنګه چې په وریځ کې ننوتل. بیا د وریځې نه یو اواز رالو چې وی فرمایل دا زما زوی دی، زما غوره کړی، د ده خبرې واورئ. هر کله چې اواز ختم شو نو عیسی یوازې ولیده. نو موریدان غلی پاتې شول او هر څه چې یې لیدلي وو په هغه وخت یې هېڅ چاته هم حال ونه وې. بله ورځ چې هغې د غره نه راکوز شول نو ډېره لویه ګڼه ورته راټوله شوې وه. بیا د ګڼې نه یو سړي چیغه کړه، استاذه زاري درته کوم چې زما په کې یو زوی نظر وکړه، هر وخت یې پیری نیسي، چغې ترې وباسي، تاو راتاوي کی او راوی غورځوي او په خوله یې ځګونه رامات شي او چې ډېر بد یې زخمي کی نو هلته لاړ شي. ما ستا موریدانو ته خواست وکړو چې دا ترې نه وباسئ، خو هغې پاتې رالل. عیسی جواب ورکړ، ای بېایمانه او بدکاره پیړۍ، زه به تر څو تاسو سره یم او تاسو به زغمم. خپل زوی دلته راوله. خو د راوستو نه مخکې پیریانو هغه ماشوم را وپرځولو او تو راتو یې کړ. خو عیسی پیرې ورټلو، هلک یې روغ کړ او پلار ته یې واپس حواله کړ. او هغې ټول د خدای پاک د لویۍ او د هغه د شان او شوکت یرې واخیستل. ټول خلک د ده په دې ټولو کارونو حیران شول او عیسی په دې وخت کې خپلو موریدانو ته وفرمایل، پرېږدئ او دا خبرې په کلو غوږونو واورئ. ابن آدم به د دشمنانو لاسونو ته حواله کړی شي. خو هغوی د هغه په دې وینا پوه نه شول، ځکه چې د دې مطلب د هغې نه پټ و، د دې دپاره چې هغې په دې ونه رسي. او هغوی په دې هکله د هغه نه د تپوس کولو نه هم یېرېدل. د هغې په منځ کې دا باس شروع شو چې په موږ کې د ټولو نه لوی څوک دی. عیسی په دې پوه و چې د دې په زړونو کې څه تېرېږي. نو هغه یو ماشوم د لاسه ونیولو او په خپله خوا کې ودرولو او هغې ته یې وفرمایل، څوک چې زما په نوم داسې ماشوم قبول کړي هغه ما قبلوي، او څوک چې ما قبلوي هغه څوک قبلوي چې زه یې رالېږلی یم، ځکه چې په تاسو ټولو کې ورکوټې په تاسو ټولو کې لوی دی. یوحنا وویل، مالکه، موږ یو سړی ولیده چې ستا په نوم پیریان شړي او موږ د هغه د منع کولو کوشش وکړو ځکه چې هغه زموږ نه نه و. خو عیسی هغه ته وفرمایل، هغه مه منع کوئ، ځکه چې څوک ستاسو مخالف نه دی، هغه ستاسو ملګری دی. هر کله چې وخت رانږدې شو چې عیسی پاس اسمان ته وخېژولی شي نو هغه یروشلم ته راتلو پوخ نیت وکړو او هغه د ځان نه وړاندې پیغام وړونکي ولېږل. هغې لاړل او د سامریا یو کلي ته ورغلل چې د هغه دپاره د ځای تیاري وکړي. خو د کلي خلکو هغه قبول نه کړ،
ځکه چې هغه مخه د یروشلم په لور تړلې وه. هر کله چې د هغه مریدانو یعقوب او یوحنا دا حال ولیدلو نو وی ویل مالکه موږ د اسمان نه د دې کلي د سوځولو دپاره اور وغواړو څه؟ خو هغه ورته مخ ور واړو او ویې رټل. نو بیا هغې بل کلي ته لاړل